د اساس څلرویشتمې د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په درشل کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د دې تاریخي ورځې د هرکلي لپاره پراخ چمتووالی نیول شوی دی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې لپاره د ښار په بېلابېلو برخو کې ملي بیرغونه، بینرونه او بیلبورډونه لګول شوي او د ښار د څلور لارو او واټونو د ښکلا چارې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې د اساس څلرویشتمې په مناسبت به د جلال آباد ښار ترڅنګ د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې هم بیلابیل مراسم ترسره شي. د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي د خپلواکۍ ورځ د افغانانو لپاره تاریخي او ارزښتناکه بولي او وایي خوښ دي چې سږکال دغه ورځ په خوندي او ډاډمن چاپیریال کې نمانځي. د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د خپلواکۍ ورځې په مناسبت ځانګړي کتابونه او د ماشومانو لپاره د ښوونځي بکسې هم ویشل شوي دي. سربیره پر دې پر یو شمېر موټرو د عامه پوهاوي سټیکرونه هم لګول شوي دي.